برکت سره جمعونه تاسو ګورئ چې فورکس ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د MT4 MT5 چې په دې کې څنګه داخل کې موږ څنګه د چارت ډیزاینینګ بدلول شو راځي په دې ویډیو کې موږ سره وګورو زموږ د ویډیو په خوښولو صورت کې زموږ ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لاندې حتما کمنټ ولیکئ ترڅو موږ پوه شو روان ویډیوګانې کوم شی جوړ کړو تاسو پوښتنو ته جواب درکړو تاسو زموږ ویډیو باره کې کوم نظر لرئ هغه موږ سره په ویډیو لاندې کمنټ کې شیر کړئ راځي ویډیو سٹارټ کړو ویډیو چې موږ اول غواړو چې یو چارت څنګه راکولاو کړو نو تاسو کوم چارت کوم پیرز تاسو غواړئ راکولاو کړئ تاسو دلته ګوره چاپ سیټ کې وګورئ مارکیټ واچ لاندې دا ګوره ټول لیست دي سمبولز دي بیرز دي اس دي دا ټول تاسو دلته کتلی شئ نو تاسو دلته کتلی شئ چې تاسو هر یو چارت تاسو غواړئ چې راکولاو کړئ تاسو دلته اول ولیکئ مثال کوم چارت مثال زه CHF راکولاوم دلته مکمل لیست CHF مربوطه د دې کرنسي ټول مربوطه پیرز تاسو راکولاوئ نو زه دې کې مطلب زه کوم پیر راکولاوم CHF جاپان راکولاوم تاسو دلته کلیک کړئ پلس علایم کلیک کړئ پلس کې دا ایډ شو صحیح ده دا د ایډ شو دلته CHF جاپان راکولاوم دلته زه په دې باندې ودرېږم رایټ بټن د ماوس کلیک کوم او په دې کې دا دوی آپشن ګورئ چارت وینډوز کلاوي چارت وینډوز راکولاو شي دا ساده شکل کولاویږي که چېرې تاسو په دې ډیزاین کې ټریډ کولی شئ انالیسس کولی شئ ښه منظم پروفیټیبل ټریډونه کولی شئ خو صحیح ده که نه غواړئ چې دا چینج کړئ دا به څنګه چینجېږي راځئ شروع کړو د دې باندې به ودرېږئ ماوس رایټ بټن به کلیک کړئ د ماوس رایټ بټن به کلیک کړئ لاندې اخره کې چې تاسو ګورئ پراپرټیز ده پراپرټیز کې تاسو ګورئ تاسو دلته کولی شئ چې بېلابېل دغه کې ایډیټینګ وکړئ بېلابېل تاسو مطلب زه اوس دلته سمبل دپاره زه صرف دا شاتنه بیکګراوند چینجوم نو بیکګراوند دلته چینجوم مطلب هر رنګ دلته زه غواړم چې ورکړم نو دلته کسټم کې تاسو خپل رنګ جوړولی شئ ولته اوس زه غواړم مطلب یو دغه رنګ ورکړم صحیح شو خیر ښه نه ښکاري ټریډ صحیح نه کېږي بدې خو مطلب دا تاسو کولی شئ دې تاسو هر رقم رنګ ورکړئ زه غواړم چې په یو وار ټول ته یو صحیح منظم یو رنګ ورکړم صحیح د هغه دلته پسې څلور اپشن دلته ورکړي دي سکیم کې تاسو وګورئ اول کې یلو آن بلیک لیکلی یعنې بلیک کې کوم رنګ کې اوړي دغسې زیړ په توره صفحه باندې اوړي زیړ خطونه جوړیږي او توره صفحه باندې شاته بیکګراوند بدل دم شاته بلیک لیکلی بلیک به توره صفحه وي شنه خطونه به لکه څنګه چې کمپنۍ نه اولي دلته همدا شانتې بلیک آن وایټ په سپینه صفحه باندې تور خطونه به دا دی دغه سپینه صفحه باندې تور خطونه دي همدا شانتې کلر آن وایټ چې دی په سپینه صفحه باندې به رنګارنګ خطونه دغه شانتې په عموما نړیوال سیستم کې چې دی دغه بلیک آن وایټ دا ډېر کارېږي د انالایسس دپاره د چارت د ښه کتو دپاره او دا کلر آن وایټ دا ډېر کارېږي ځکه چې دې کې ښه انالایسس کېږي نو زه به خپل هم دا استعمالوم دغه چارت استعمالوم دې کې ښه انالایسس کېږي تاسو هر یو چارت چې خوښ یې هماغه ځان ته سیټ کړئ او ټریډ پرې ولګئ تر څو چې تاسو پروفیټیبل ټریډ ولګئ دلته به اوکې کلیک کړئ اوکې هم چې کلیک کړئ تاسو دا چارت چینج شو انشاءالله په روانو ویډیو کې موږ په دې باندې ګرافینګ کوو په دې باندې انالایسس لپاره څنګه تاسو په نښې کولی شئ څنګه تاسو اډرس لګولی شئ همداسې بای لیمیټ او سټاپ لاس داسې ته وایي ټیپي څنګه لګولی شئ او کله چې ټریډ ولګو ټریډ نه بعد څنګه ټي پی او سټاپ لاس لګولی شئ کمنټ کې موږ پوښتنې وکړو انشاءالله پر روانو ویډیوګانو کې به هغې پوښتنو جواب هم درکړو تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته